علم رڼا ده، علم ژوند، علم ډیوه، علم بریا ده، علم ژوند، علم ډیوه، علم بریا ده. معرفت دی متعال پکې حاصل شي، معرفت دی متعال پکې حاصل وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. د اسلامي ښوونې او روزنې چینل لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اما بعد، راځو د زده طالبین څلورم درس ده. نهم نمبر حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای المؤمن مؤمن چې ده غر کریم، غیر ده، کریم ده. د غیر د ټکي معنا څه شی ده؟ د غیر د ټکي معنا دا ده چې دی مؤمن چې ده، کامل مؤمن چې ده، غیر هغه ذی مکره نه ده، چلباز نه ده، او ډیر زر خطا کیږي. یو څوک ډیر زر خطا کولی شي. ولی؟ وای ځکه مؤمن محموده چې ده، ښه مؤمن چې ده، هغه انقیاد الله پاک ته کړی، غاړه یې الله پاک ته ایښي. په بل مؤمن هم داسې ګمان نیسي هغه مؤمن ده، نو څنګه نیک مسلمان به مسلمان به ما ته به چل راکوي. نو دا د مؤمن زړه ته نه لویږي، په دې خاطر باندې دی دوکه کیږي، ده ته بل څوک دوکه ورکوي. نو د مؤمن، د ښه مؤمن طبیعت دا ده چې هغه دوکه کیږي، یو څوک یې خطا کولی شي، بل پلټنه د حال د خلقو نه کوي چې ودرې فلانی څه کوي، د چا د پټو رازونو پلټنه نه کوي، د هغو په پلټنه کې نه وي. دا له دې وجې نه وي چې دی جاهل وي. دغه دوکه کېدل د ده، دا چاته دوکه نه ورکول، په خپله دوکه کېدل، دا له دې وجې نه وي چې دی په ده کې جهل ده، په ده کې ناپوهي ده، بلکې له دې وجې ده چې دی کریم، نیک خویه ده. د دغه وجې دی خطا کیږي، یو څوک یې خطا کولی شي، یو څوک دته دوکه ورکولی شي. یو دو خیال دا وي چې هغه مسلمان ده، ما غوندې نیک سړی ده، خو هغه ورته دوکه ورکوي. نو کریمون، دا دوکه یې له دې وجې یي، یو څوک یې له دې وجې خطا کوي، کریمون چې دی نیک خویه ده، ښه ده. خو داسې نه ده چې دی به بار بار خطا کیږي. د مؤمن دا صفت هم نه ده چې بار بار یو څوک خطا کړي. ولې؟ ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مؤمن له یو سوري نه دوه وارې نه چیچل کیږي. نو چې یو وارې خطا سو، دوهم وارې بیا څوک نشي خطا کولی، ځکه دی ورته متوجه شي. او بل وار دې چل راکړو، دا وار دې بیا لکه چل جوړ کړی دی، نو هغه ته دی متوجه. والفاجر، فاجر چې ده، بدخویه فاجر انسان چې ده، خب چلباز ده. کوشش د دې کوي چې په مابین خلقو کې فساد را ولټوي. د خب معنا دا ده، خب هغه چاته ویل کېږي چې هغه کوشش د فساد په مابین د خلقو کې کوي، هغه ته خب ویل کېږي. نو فاجر چې ده، هغه څوک چې په معصیاتو او ګناهو کې واقع ده، خب، هغه خب د څه معنا، کوشش د فساد په مابین د خلقو کې کوي او خلقو ته چلونه ورکوي، او دی نه خطا کېږي ځکه دی ټول وخت په دې سوچ کې چې بل خطا کړي. لئیمون، دا چلبازي و، دی له څه وجې ده؟ لئیمون، دی بد ده، له دغه وجې ده. لسم نمبر حدیث الظلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ظلم چې ده ظلمات، دا تاریکي دی یوم القیامت، په ورځ د قیامت. ظلم په دنیا کې په یو چا باندې کوي، د یو چا حق چې خوري په ناروا باندې، ظلمات، دا تاریکي وي. دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، یعنی
دا ظلم سبب لپاره د ظلماتو د ظلماتو څخه دلته هغه سختۍ مراد دی. الظلم ظلم چې ده دا سبب ده لپاره د څه شي؟ ظلمات لپاره د شدائد یوم القیامت په ورځ د قیامت. نو ظلم چې ده ظلمات دا سختۍ د یوم القیامت په ورځ د قیامت. یعنی څوک چې په دنیا کې ظلم وکړي دغه ظلم د ده په دنیا کې سبب لپاره د هغه سختیو د آخرت د ده سي الله پاک په آخرت کې بیا په د سختۍ او عذابونه راولي. حتی په دنیا کې الله پاک په چا باندې د ده د عمل په وجه باندې تاریکۍ راولي. الله پاک په مصیبتو کې اچي، په امتحانو کې اچي. البادئ بالسلام 11 نمبر حدیث. البادئ بالسلام شروع کوونکی په سلام بریء پاک د من الکبر له لویي نه. یعنی که فرض یې که یو ځای کې دوه نفره په مخه سره ورځي، هر یو سي اول شروع په سلام وکوله هغه پاک د له کبر، بریء د له کبر، خلاص د له کبر نه. نو که فرض یې که په لارې دوه نفره په مخ سره ورځي، یو په دې سوچ کې ودرېد دی سلام را باندې واچي، بل په دې سوچ کې ودرېد دی سلام را باندې واچي، او په دې کې له دواړو نه سلام پاتې شي، نو دا بیا ښه خبره نه ده. بلکې چې کم یو شروع په سلام وکړه هغه بری ده او خلاص ده له کبر نه. نو سلام په څوک په مخ درېږي سلام باید کوشش دې وکړي سلام باندې واچي. الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر. 12 نمبر حدیث. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الدنیا دنیا چې ده سجن المؤمن بندخانه د مؤمن ده و جنة الکافر جنت د کافر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دنیا دا بندخانه لپاره د مؤمن ده، جنت لپاره د کافر ده. د مؤمن لپاره بندخانه په څه معنا ده؟ د مؤمن لپاره بندخانه په دې معنا ده چې دنیا په مؤمن باندې تنګي، مؤمن اراده د تګ له دا دنیا څخه ټول وخت و آخرت ته لري. ټول وخت په دې سوچ فکر کې چې په دنیا کې پاتې کېدونکی نه یم، آخرت ته به ځم، آخرت کې به د الله جل جلاله په حضور کې درېږم. نو د دنیا یا ژوند د دنیا په ده باندې تنګي. په دې خاطر دنیا دا بندخانه لپاره د مؤمن ده. و جنة الکافر او دنیا جنت لپاره د کافر ده. جنت لپاره د کافر په څه رقم ده؟ یعنی کافر تمنا او ارزو د همیش پاتې کېدلو په د دنیا کې لري. ایدو دا ارزو ده چې زه همیش په د دنیا کې پاتې سم. نو دی ټول وخت په طلب دی ګټې اخیستنه کې په دې دنیا باندې، ټول وخت د دنیا په سهولتو باندې کار کوي، ځان ته د دنیا سهولتونه برابروي او د دنیا هر خوند دی غواړي چې واخلي او حاصل کړي. نو په دې معنا باندې جنت لپاره د کافر ده. اوس نو که په دنیا کې یو مؤمن ښه اسوده ژوند ولري، دې معنا دا نه ده چې یعنې دی خو نو په دنیا کې د ځان دپاره سهولتونه جوړ کړي. نه، مؤمن که هر څومره سهولتونه ولري بیا هم دا فکر ورسره ده چې زه له دې دنیا څخه تلونکی یم، دا دنیا فاني د آخرت ته به ځم. خو له کافر سره دا ارزو نشته. کافر سره دا ارزو ده چې همیش تر همیشه په دې دنیا کې پاتې شي. دا عقیده له ده سره نشته چې زه به له دې دنیا څخه ځم. او که چېرته په کافر باندې کومه سختي راځي هم هغه بیا له دنیا چې مایوسه کېږي، ځکه د ټول ژوند منحصر کړی په دې دنیا کې ده، د آخرت ژوند ته یې د تمه نشته. په دې خاطر د کافر مایوسه کېږي هم زر، او مؤمن زر نه مایوسه کېږي، ځکه هغه له دغې دنیا څخه ودار د آخرت ته تلونکی ده. او تلونکي خو ټولې خو د دوه عقیده همدغه شی ده. السواک مطهرة للفم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مسواک چې د مطهرة دا پاکونکی ده للفم لپاره د خولې، و مرضات للرب او رضامندي د لپاره د رب پروردګار. د مسواک په احادیثو کې ډېر فضیلتونه هم راغلي دي او په احادیثو کې ډېر تاکید هم د مسواک په وهلو باندې سوی دی چې مؤمنان مسواک باید ووایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په مشکات شریف کې حدیث ده، وایي که چېرته د ما په امت باندې نه سخته کېدای نو خامخا به ما دی په مسواک باندې امر کړی و، په مسواک به مې امر ورته کړی و چې خامخا به مسواک وهي. خو دا د
ما په امت سخته کېږي، نو ځکه رسول دی الله پاک په مسواک باندې امر امت ته نه ده کړی. نو له دې څخه تاکید په مسواک ښکارېږي چې مسواک ډېر فضیلت لري، او دې حدیث کې ګټې بیان شوي دي چې مسواک پاکونکی لپاره د خولې ده او رضامندي لپاره د رب د الله جل جلاله په مسواک له سړي نه راضي کېږي. 14 نمبر حدیث: الید العلیا خیر من الید السفلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي لوړ لاس دا بهتره ده تر ټیټ لاس. الید العلیا لوړ لاس خیر بهتره ده من الید السفلی له ټیټ لاس. نو څه معنی؟ یعنی که یو څوک لاس د خیرات یې لوړ کړی، له نورو خلقو سره کومکونه کوي، له بل چا سره معاونت کوي، یو چا ته خیر و خیرات و صدقه ورکوي، دا بهتره ده من الید السفلی، له هغه لاس نه چې بل چا ته د خیرات دپاره دراز سوی او ټیټ نیول سوی. طبعا څوک چې یو شی بل چا ته په لاس کې ورکوي، نو دا د ورکوونکي لاس لوړ دی، بل لاس پې لاندې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دغه لوړ لاس بهتره ده له ټیټ لاس. او بله مهمه مسله دا ده چې فقر کول د موږ تاسې په اصطلاح باندې سوال کول دا حرام ده په دین د اسلام کې. یو څوک به سوال و فقر نه کوي. اوس د دې دپاره غټ مشکل دا ده چې خلق حرفوي سوالګر پیدا سوي دي په بازار کې، او کسب یې دا سوالګري ده. ښه جوړې ځوانې تندرستي کار کولی شي، خو بیا هم کار نه کوي، راسخي په دوکانو باندې ګرځي، سوال کوي، فقر کوي. نو دا حرام ده، دا به نه کوي. ځوان د ولاړ داسې کار دی وکوي، ځان دپاره د 2 روپۍ پیدا کړي، مزدوري له لارې د روزانې له لارې، ډېر دي نه ګټي، کمې دي وګټي. په هغه کې د دوی دپاره ډېر برکت ته تر دې چې دی په سوال او په فقر باندې پیسې پیدا کوي. یو وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې ناست چې یو صحابي راغی، فقر یې کول، سوال یې کول له نورو خلقو چې شی غوښتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور وغوښت، ورته ویې ویل چې دا کار مه کوه، دا حرام ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وعید بیان کړی ده چې د سوالګر به په ورځ د قیامت باندې په دا مخ باندې غوښې نه وي، فقط اډوکې به وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې یو شی په کور کې لرئ چې خرڅ کړي؟ ده ورته ویل چې د الله رسوله بل شی نه لرم، دا یو څادر لرم. د الله پاک رسول ورته ویل دا څادر راکړه. د الله رسول هغه څادر له دې سړي نه واخیستل، صحابه کرامو کې وګرځول ورته دا څادر څوک اخلي؟ یو صحابي به ویل چې زه په 1 روپۍ اخلم، بل به ویل چې زه په 1 نیم اخلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بولۍ کوله په دې څادر باندې. چا چې قیمت اخیستل په هغه یې خرڅول. هغه څادر یې دغه نفر ته خرڅ کړو، هغه روپۍ یې ورکړي چې دا د تا دپاره تر هغو ډېرو روپو بهتره دي چې ته په سوال باندې پیدا کوي. 15 نمبر حدیث: الغیبة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي غیبت چې ده اشد دا سخته من الزنا لزنا. اول غیبت وایي چاته؟ غیبت وایي دې ته چې ته د تا له وروره د هغه څه بیان کوې، د تا له مؤمن ورور نه د هغه څه بیان کوې چې که چېرته دغه څه دی واوري یا ده ته ور ورسېږي چې فلاني سړي په تا کې دا خبرې کولې، د هغه مؤمن ورور خوا پې بدېږي، دې ته ویل کېږي غیبت. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې د صحابه کرامو دا خبره وکوله. بیا یو صحابي پوښتنه وکړله چې ای د الله رسوله، که چېرته دا خبرې په هغه سړي کې موجودې وي او زه یې پکې وکوم بیا هم غیبت ده؟ د الله پاک رسول ورته ویل چې دا خبرې که په هغه کې سړي کې وي او تی پسې وکې، د ده خوا پې بدېږي په خبرو کولو باندې، دا غیبت شو. او که نه یې پکې تېله شا پسې کوي، دا بهتان شو، د غیبت هم غټه ګناه ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الغیبة، غیبت چې د اشد دا ډېر سخته من الزنا له زنا. صحابه کرامو پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله، دا غیبت ولې تر زنا سخت؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دغو صحابه کرامو په جواب کې چې یو سړی زنا کوي بیا توبه کاږي، الله پاک یې هغه د زنا توبه قبلوي. پاتې یو سړی که چېرته د یو مسلمان غیبت وکوي، هغه ته الله پاک بخښنه نه کوي تر څو پورې چې هغه چا بخښنه نه وي ورته کړې چې هغوی غیبت کړی. نو په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي غیبت له زنا نه سخته ګناه ده. الطهور شطر الایمان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الطهور پاکي چې ده شطر الایمان، دا جز او حصه د ایمان. پاکي باید ډېر خیال وساتل شي. 19 نمبر حدیث:
القرآن حجة لك او عليك. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای القرآن قرآن چې ده حجة دا یا دلیل ده لکه د تا لپاره په ورځ د قیامت باندې، یعنی قرآن کریم د تا لپاره په ورځ د قیامت په ورځ د آخرت دلیل دستی به الله پاک ته پیش کوي او په دغه دلیل بله الله پاک نه ځان خلاصوي چې د الله ای الله جل جلاله تا ماته دا مقدس کتاب را لېږلی و ما ورباندې عمل وکول، نو دغه ده د تا په کتاب ما عمل کړی دی، بیا په هغه صورت کې قرآن کریم د تا لپاره دلیل ده او علیک او یا دا قرآن کریم دلیل ده په تا باندې په ورځ د قیامت قرآن کریم به راځي په تا باندې به دلیل ګرځي چې دو په ما باندې عمل نه ده کړی، دو زه په تاخچه کې ساتلی وم، دو زه ګردو ته ایښی وم، هغه سامان و آلات د دنیا یې ډېر ښایسته ساتل خو ای الله پاکه زه یې نه ساتلم، ای الله پاکه دنیا ته ډېر متوجه و ما ته نه و متوجه، ای الله پاکه د دنیا په کارو پسې ډېر مصروف او ما په ما باندې عمل نه کول، نو بیا په ورځ د قیامت قرآن کریم په تا باندې دلیل وي. 18 نمبر حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الجرس زنګولې غرغړې ورته ویل کېږي، بعضې خلک غرغړې ورته وایي، بعضې خلک زنګولې ورته وایي. الجرس دا غرغړې یا زنګولې چې دي مزامیر الشیطاني دا سرودونه د شیطان دي، دا اوازونه د شیطان دي. النساء حبائل الشیطان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای النساء ښځې چې دي حبائل الشیطاني دا رسۍ یا رشمې د شیطان دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارکه کې ښځو ته د شیطان رسۍ وویل. ولې؟ وای ځکه شیطان محدثین د دې حدیث په تشریح کې داسې وای شیطان په دغه ښځو سره نارینه تړي او دا ښځې اسباب ګرځوي لپاره د ګمراه کولو د نارینه وو. په دې خاطر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځو ته د شیطان رسۍ ویلي دي. خو دا هغه ښځې چې بددامنه ناپاکه بدعمله ښځې، هغه چې په بازارو کې ګرځي د فساد لپاره، هغه چې په بده جامه کې د باندې راوځي، هغه چې په تنګه جامه کې د باندې راوځي، هغه چې بې ستره ګرځي، هغه چې خلقو سره نامشروعه رابطې ساتي، دغه ښځې چې دي دا د شیطان رسۍ دي. دا و د نن ورځې درس. الله جل جلاله دې اول ما ته او بیا هر څوک چې دی ما درس اوري هغو ته دې الله پاک د عمل کولو توفیق به ورکړي. یوه یادوري بیا ضرور بولمه چې که د موږ په درس کې کم مشکل یا هغه له موږ سره شریک کړي، موږ خپل درس اصلاح کړو. نور که چېرته موږ تشویق کوي دا به د تاسې له موږ سره لطف و احسان او دا به د تاسې همکاري چې موږ دې خدمت ته نور هم ټینګ شو او کوشش وکړو.